او نبی علیہ السلام فرمائی کہ اشراف امتی حملت القرآن، زما په امت کې بهترین مخلوق هغه دی چې د هغې په سینو کې قرآن پروت دی، یا الفاظ یا معنا یا احکام. خرور دویمه خبره درته وکړم مختصره. دلته کې زمونږ د یو ورور د خاځې پروګرام هم دی. واده د پیغمبر علیه السلام سنت دی، بلکې یوازې زمونږ د نبی علیه السلام نه، د ټولو پیغمبرانو سنت دی. صرف دو پیغمبرانو واده نه دی کړی، چې یو حضرت یحیی علیه السلام دی چې هغه په ځوانۍ کې شهید شو، یهودو ته سر پرې کړ او شهید شو. او دویم حضرت عیسی علیه السلام چې هغه هم د یهودو د لاسه خدای پاک بر اسمان ته وخېږي، او عیسی علیه السلام به د قیامت نه لږ مخکې راکوزېږي او بیا به هم دې امت کې واده کوي، یو بچي به هم پیدا کېږي. نو ټولو پیغمبرانو ودونه کړي سوا د دغې دوو، او عیسی علیه السلام به واده کوي. او نبی علیہ السلام خصوصی وی النکاح من سنتی، زما د طریقونه یو ښکلې طریقه ده، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. او چا چې زما د طریقې نه اعراض وکړي چې نه کوم نکاح، سبب بچی پیدا کېږي او د هغې غم به کوم، ځان له ګوټ کې عبادت ولې نه کوم، وی فلیس منی، دا زما طریقې والا نه دی. او حضور پاک فرمایي حضرت ابو هریره رضی الله عنه وی ښځې خلق کوي نو څلور مقصد وي. بعضې خلق ښځې مال دپاره کوي چې داسې ښځه وکړم چې ډېر مال ورسره راشي، بعضې خلک یې جمال او ډول لکوي، بعضې خلک یې حسب او نسب لکوي چې د لوی مالدار او نواب لور وکړم، او بعضې خلک ښځه دین دپاره کوي چې داسې ښځه وکړم چې هغه دیندار وي، که توری که غریبی او که نسب یې بېکار خو چې دین پکې وي. نو نبي علیه السلام د خپل خپلې صحابي ته وایي وی فاظفر بذات الدین تربت یداک. اے ابو هریره وی لاس ته په خاورو ککړ شه که ته ښځه کې ګورې دینداره ښځه وکړه. او دارونو حقیقت دی، کومه ښځه چې دینداره ستا به هم قدر کوي، د سخر او خواښې به هم قدر کوي، د لیور به هم قدر کوي، او د خپلو او پردو د ټولو به عزت او خیال ساتي. او کومه ښځه چې بېدینه ده نو بېدینه ښځه او جهنم یو شی دی، خدای به ته وساته. چې د خدای نه کومه ښځه نه یېرېږي هغه د سخر خواښې په قدر څه پوهېږي، دا خو ته خدای دا قدر ښایي، هغه د خاوند په قدر څه پوهېږي. هر وخت په کور کې جنګ جګړه کنځل، بچي به د نیک عمل نی بد عمله وي، او چې ښځه دینداره بچي به د نیک عمله، ځکه د مور د هغې دا د ماشوم لومبۍ مدرسه ده، لومبۍ تعلیم او عقل هلته زده کوي. نو که مور دیندار او نیک عمله ده نو بچي به هم دیندار او نیک عمل وي، او که مور بېدینه ده بچي به هم بېدینه. دا به تاسو ته شفقه در بازار کې لا ګمان روډ باندې سټونه وی، داسې وي رؤوسهن که اسنمة البحت، پشان دا قوبان بختي وخانو په عربو کې د هغې دا قوبان به داسې یو طرف ته مایل او چې په لاره ځینو خلکو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي. هغه زمانه کې خو دا شی نو صحابو ته ناشنا ښکارېدل. دې زمانه کې ستاسو دا کلي خو د بانډو خلک یې دی بازارونو کې غوزن پېښور کې چې وګوره توبې به وباسئ. نو د ښځو ویلونو د حیا خیال وساتئ. ښځې یوازې قطعا چې ګورې بازار ته پرې نه دی. بعضې خلک هم ګورې په دې فخر کوي، هلکه دا جامې خو ډېر مزه یاره دا له هغه ماشومانو اغوښتې دي، یم ستا نه غټ دوس بل نشته چې ته خلکو ته وایې دا له ماشومانو اغوښتې دي. دا بېغیرته سړي د شریعت په اصطلاح دا یو سړي سره په سب کې مونځ هم ګورې مکروه دی. خو زموږ مولانا شمس الحق افغاني صاحب و، خدای پاک دې درجات عالیه د جنت نصیب کړي، هغه نه یو ځل چا تپوس وکړي چې دوس سره په سب کې مونځ کوي. دوس دې ته وایي چې دا ښځې بازارونو کې ګرځي دې پې پروا نه ساتي. وایي دوس سره په سب کې مونځ کېږي، هغه وایي او وایي کتابونه خو لیکي چې دوس سره په سب کې مونځ مکروه دی او ته یې ورسره هېڅ کراهیت نشته. وایي چې کتاب مولا کم وخت کې لیکل نو هغه به یو دوس و، نو اوس به کم د سپ نه وباسئ. عام بیا خاریه تاسو د باندې خلک وښه خلک دی خاریو کې ورشه وګورئ نو صحیح سوچه به پکې یو هم صحیح نه کوي. ټوله ورځ ښځې څوک په یو بازار کې او څوک په بل بازار کې، سړی به دې طرف ته وي او ښځه به دې بل طرف وي. شکر دی ستاسو زمونږ کلي راشنغر دا د کلي غټ دا چې څومره د خاریو کلي نه دي دا د حیا ښځې دي. اوس هم پکې شکر دی بورقې شته او ښځې بار ته نه ځي، او صاحب د خاریو ښځې په څادرونو کې وړو وړو پټو پټو روز بار ګرځي. نو یو د حیا خیال ساتئ.
دویم ور یو ناره پر پاکستان کې لګي د امریکې وي بچې دوی اچھے دغه نه ګورځان ساته دو بچیو جون مزیدار او سات دی باندې بالکل عملو نه کې بچی چې څومره ډیری نو هغه مرا جون بل مزیدار او خشتای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اوس د امریکای منو کړه پیغمبر علیه السلام به منو جواب راکې د نبی علیه السلام حضور پاک فرمای تناکحوا نکاح کې وتوالدوا بچی راونه وتناسلوا نسلم زیات کې ولی فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ويجستاس زما امت سمر دیر زیاتی پدې بدل قیامت پر سپنور امتونو فخر کوم چې زما امت ډیر امریکایي بچي دوی اچ نو بال چې بوډا شي دو بچي راوړي نو چې ټوکې مرز پراشو یو مرشي بل مرشي یو چې په اکسیډنټ مرشي بل چې تبل دی ونی شي نو بیا مولا په پتاویزونو ګرځي بچي مې نشته مال خپل یو میجر راغل وی ما بو مشر سره بچي مې نشته نو ما ته بالکل لا اول نه بچي تعویز ویاله دا اول نه بچي نشته ویاله یو دو بچو اکسیډنټ کې مې خزم له شو هغه بچي مې مړ شو ما په قلار کې نه جمعات کې اوس خدای یاد و دا استاد بچو ورونه ظالم هغه وخت ولې ځان دا وتا چول اوس دا بچي د کوم نه پتا ویزونو پیدا کی نو دا قصې مې سي بالکل مکه دا خدای او پیغمبر خبره مانه یو نارم یو ځل په دیوال لیدلې وړه راځه ته مې پوهه شي دیوی بچے دوہی اچھے اور پا دیوال میں ہونارا دی دلوا یہ مجاہد بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے چکن بچی دی مجاہدین اور دا جہاد پا سنگر کے ناستی دا کشمیر اور دا بوسنی اور دا چچنیا اور دا افغانستان پا جہاد کی کم مجاہدین ناستی دعا دا خدای نو پا جا خدای دیر بچی آتی کہ دا پی علم کم اور دا جہاد کم لے گا دیر بچی دی رکھن پلک بچو سکی یو بندل 50 روپے ما خام روڑے بل بندل 50 روپے ما خام روڑے اگر خداو کنا یو دی بچی دی اگر خد دا پیغمبر پا خبر باندې رونو عمل کرے حضور پاک چه سوی اگر کی زمان دا دنیا و دا دین دیر خیر بل وی خیر استدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلار روان یو قبر تا امام رازی تفسیر کبیر پر یو لنبی جل کی لگری بسم اللہ دی فضائلو پر یو قبر تیر شو چه پا قبر تیر پا قبر کی دا قبر خاون تا عذاب ملاوین عیسیٰ علیہ السلام پیغمبران تا کشف دا قبورو کی چی واپس راتوم اقی قبر کی دا قبر خاون تا خوشحالی ملاوی خدای تے رجوع کر اللہ اس چتلم دا قبر والا پازاب کی پروت او اس چی واپس پرالم ان دی قبر والا تا خوشحالی ملاوی کی چی دا والی اللہ ہوئی چی دا سڑی مرشو خلط حاملہ پاتشو پا امید کی دا دا وفات نپست دا بچیو شو اگا بچی رو رو لویدو دا سڑی گنانگارو زمون پیزاب شورو شو نو اوس لک سات مخ کې هغه ماشوم بچي مور بوته او استاد سے کینو چې استاد سوته وخه استاد ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم الله ما فرشتو ته حکم وکړ چې ردی سړي بچي زمانو مخلی الله الرحمن الرحیم او دته د عذاب ورکم مال حیا را دي چې د عذاب ورکوم بچي زمانو مخلی بن کې پیدا نو چې یو بچی دی بسم الله وای بلدن بسم الله وای بلدن بسم الله وای بلدن بسم الله وای او ته په قبر کې پروت سمره ډېره فائدہ بدر ترسي نورونو دی باندې عمل مکه دا د امریکای ناره ده بچی کم راوړی رزق مسوق ورکي الله وای نحنو نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا عرب مقتلون جنبه وجل واذا لا تقتلوا اولادكم بچی موجنه د دې رزق او استاد رزق بندو بس الله ویدا پماله او اس تاسو ته پلن پختو وې تاسو کې زمیدار خلک بم دي مخ کې تاسو غنمو آمدن ډیر کو کوس آمدن ډیر کې اوس ډیر کې مخ کې لګي د 15 شپږ منه جیرب کېدل پر اوس کال زمون په کلی کې شل منه او اتلس منه جیرب غنم شي عام انداز شي دي نو دی خو که بچی دی اخو خدای رزق زیات په خوا ز په خپل کلی کې احساس نه نیم خبر چې ته په کلی کې یو کس د کور به دروازه به اکثر کورونو کې دروازې بنوي کورونه کچو لاون او ساق به خلکو خواله خلک سیب چرګان خوري پولو نه خوري جامې د خلکو ګوره فرجونه په کورونو کې ګوره چې څومره خدای مخلوق زیات کړ هغه امر خدای ګوره خپل فضل هم زیات کړی دا مو چې غریبی ده ما دې سړی وي چې غریبی ده په ما صدقه فطر واجب ده کنه ما یو پتا صدقه فطر نه زکات هم فرض وجی ما سره خو د پیسې درک نه لګي مې په کور خو د ټي وي غټه جنډه لګي دا شی په سواد شته
پسو غلی شو یاره دا خو مې هغه ماشومان ولا مې ماشومان نه ماشومان مور لري راولې ماشومان په دې څه کوي دا هم ستاسو یو باندې تی په وګرانی ولي چې څوک یې ماشومان دي نو او خزر هم درته وي ماشومان دي ټول په دوه کوڅو کې ګرځي ورشه دا مردار خو ولا راوړه دا میر کپړې ولا راوړه اما شومان نه دي خپل وته لکېږي ټي وی ولا راوړه کم کور کې جو ټیلی ویژن پروت دی او په 500 روپو قیمت یې دی زکات هم په فرض دی صدقه فطر هم په فرض دی او قربانی په واجب ده صدقه فطر هم واجب نصاب برابر شو کنه ټي وی څه ضرورت مار کو نه نو ار کور کې نن سبا دغه مردار پروت دی فرجر کور کې تقریبا شته نو مالداری زیاته ده څومره بچی زیات هغه مل خدای پاک دنه مال او دولت زیات درکړي بار صورت رونو دې محترم ورو دا خادي ده دا شکر لري په خپل خاده کې داسې مبارک او خپل مجلس جوړ کړه کما خاده کې جتن تکور شي او خدای پاک خپشي دا خلق بیا خدای نه خوشاله او کما خاده کې چې ته خدای خوشاله کې نه د خوشالولو کنجان خدای سره دی بیا به تام خدای پاک خوشاله نه دا ډېر مبارک مجلس پدې چې یو د قران حکیم په سلسله کې جوړ او بل د خاده په سلسله کې جوړ زم د استلم نن د جمعې ورځ د خو بیا موږ سبق ویل او د قاری سے محترم د دې په دعوت باندې په وینا راځي د څو خبر مستاسو خدمت کې عرض کړل او زموږ محترم سابق سے مماز کړل دې مو فرمایل او دا زموږ ناتخوانان حضرات رونه دي بخبر ناتخوانی درته کوي رب العالمین دې خادي بختور